سلام ګران لیدونکو، د نن ورځې څو تازه مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. حقانی وایي زموږ د ځانګړو ځواکونو ستاینه یوازې دوستان نه بلکې دښمنان هم کوي. د کورنۍ چارو وزیر سراج الدین حقانی د پولیسو ځانګړو ځواکونو مرکزی قومندانۍ کې د یادو ځواکونو لپاره د اپراتیفي مهارتونو او ظرفیت لوړونې په موخه جوړ شوی سیمینار په پایغونډه کې ګډون کړی. غونډې ته د پولیسو د ځانګړو قطعاتو لوی قومندان پاسوال امین جان فتح الله ویلي چې د مشرانو پاملرنه او د کشرانو اطاعت د دې لامل شوی چې یاد ځواکونه په امنیتي برخه کې مهمې لاسته راوړنې ولري. همداراز خلیفه سراج الدین حقانی د هیواد په کچه د خوندي او ډاډمن امنیت په برخه کې د ځانګړو ځواکونو هڅې ستایلي او په خبره د ځانګړو ځواکونو په وړتیا او لاسته راوړنو نه یوازې دوستان بلکې دښمنان هم اعتراف کوي. ښاغلي حقانی د ځانګړو قطعاتو مسؤلینو ته سپارښتنه کړې چې له هیوادوالو سره په چلند کې اخلاص، عاجزي او احتیاط رعایت کړي او د اسلامي نظام د بقا لپاره له خپلو جسماني او باطني وړتیاوو څخه ګټه واخلي. د پاکستان پوځ کورمکې پر جومات بمبار وکړ. د راپورونو له مخې دغه بمبار وروسته له هغې شوی چې تېره ورځ په کورمکې د پاکستان 6 پوځیان ووژل شول او 4 نور ټپیان شول. یاد جومات چې د مرکزي کورمې په مناطو کې دی لیل ګدا نومیږي. د پښتونخوا وزیر اعلی له دې وړاندې هم ویلي و چې پاکستاني پوځ په پښتونخوا او قبایلي سیمو کې مقدساتو ته سپکاوی کوي. بلوچستانو 11 پاکستاني پوځیان وژلي. د بلوچستان د ازادۍ پوځیان BLA ویلي چې جنګیالي 3 جلا بریدونو کې د پاکستان پوځي رژیم 11 عسکر هلاک کړي دي. BLA په یوه خبرپاڼه کې زیاته کړې چې دغه بریدونه د بلوچستان په مرکز کوټه، مند او مستونګ ولسوالۍ کې ترسره شوي. بلوچ ازادي غوښتونکو دغه عملیاتو کې د یاد رژیم یو عسکر ژوندی هم نیولی دی. دغه ائتلاف په نوم همغږی دی خو له اتحاد پرته بېروحه جسد دی. د افغانستان د یو شمېر سیاسي ګوندونو او جریانونو د ګډ دریځ له اعلان وروسته پر نوي جوړ شوي ائتلاف پراخ غبرګونونه راپورته شوي دي. ځینې سیاسي څېرې او شنونکي وایي چې دغه ائتلاف د واقعي اتحاد پر ځای یوازې په نوم همغږی دی او عملي پایله نشي لرلی. د دې غبرګون په لړ کې د پخواني ولسمشر ویان شاه حسین مرتضوي پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې د ازمویل شوو ازمویل تېروتنه ده. د هغه په باور پخواني سیاستوال بیا هم د زړو تجربو د تکرار لور ته مخه کړي او د بدلون نښې نه څرګندېږي. د جمهوري نظام پر مهال د خوست والي حلیم فدایي بیا د ائتلاف پر نوم نیوکه کوي او وایي چې د سیاسي احزابو د همغږۍ ائتلاف تر عنوان لاندې جوړښت هیڅکله همغږي نشي ترلاسه کولی. فدایي زیاتوي همغږي له اتحاد پرته د یو بېروحه جسد په څېر ده. فدایي وایي د اتحاد او یووالي ویره تر دې بریده ده چې د مولوي یو بیان په ښکاره وویل موږ اتحاد نه دی کړی، دا یوازې یو غلط فهم دی، موږ یوازې همغږي کوو. ټرمپ وايي د افغانستان په څیر دوزخ نه مو کډوالي ودروله. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان، هایټي او سومالیا په څیر هیوادونه د دوزخ سره پرتله کړي او یو ځل بیا ټینګار کړی چې هغه د درېیمې نړۍ هیوادونو څخه د کډوالۍ مخه نیولې ده. هغه وايي غواړي چې امریکا د سویډن، ډنمارک او ناروې په څیر هیوادونو څخه کډوال ومني. ټرمپ دغه څرګندونې په پنسلوانیا کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال کړي دي. د امریکا حکومت یوه اونۍ وړاندې اعلان وکړ چې د افغان کډوالو په ګډون د 19 هیوادونو وګړو لپاره د کډوالۍ ټولې غوښتنې له ګرین کارت نیولې تر تابعیته پورې په بشپړه توګه درولې دي. اتمر وايي طالبان باید خبرو ته چمتو شي. د پخواني جمهوریت حکومت د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر وايي چې د افغانستان یو شمېر مهمو سیاسي جریانونو د هیواد د اوسني حساس وضعیت په اړه پر ګډو ملي هدفونو او اساسي غوښتنو توافق کړی دی. ښاغلي اتمر ویلي چې د دې جریانونو استازو د سولې د لارې او سیاسي تفاهم د بیا پیاوړتیا لپاره پر ګډ دریځ هوکړه کړې ده او له اوسني حاکمانو یې غوښتي چې د جګړې او زورواکۍ پر ځای د خبرو او مذاکرې لار خپله کړي. هغه زیاته کړې چې د موافقې ګډونوالو ټینګار کړی چې د افغانستان د تلپاتې سولې بنسټ د سیاسي او دولتي نظام له مشروعیت سره تړلی دی. هغه مشروعیت چې یوازې د ولس له ارادې او ازادۍ رایې سرچینه اخلي. اتمر ویلي چې اوسني حاکمان باید د هیواد د خلکو پر اساسي حقونو او ازادیو درناوی وکړي او د بین الافغاني خبرو میز ته حاضر شي.
یوناما وایي د ښځو او نجونو حقونه د افغانستان د بیا رغونې لپاره حیاتي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یعنې یوناما د بشري حقونو نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د ټولو خلکو لپاره د بنسټیزو حقونو د ټینګښت غوښتنه کړې او ټینګار کړی چې د ښځو او نجونو حقونه د هیواد پرمختګ، سولې او بیا رغونې لپاره حیاتي دي. یوناما د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې حقونه یوازې نظریاتي اصول نه دي بلکې هغه ورځني شرایط دي چې خلک ورسره په بشپړ درناوي او عزت ژوند کولای شي. خبرپاڼه کې راغلي په افغانستان کې لا هم ګڼ خلک دغه بنسټیزو حقونو ته لاسرسی نه لري. ښځې او نجونې د زده کړو، کار او په عامه ژوند کې د ګډون له سختو محدودیتونو سره مخ دي چې نه یوازې د دوی اساسي حقونه نقضوي بلکې د هیواد راتلونکی هم له ننګونو سره مخ کوي. یوناما دا رنګه خبرداری ورکړی چې لا هم ګڼ شمېر افغان کډوال په جبري توګه هیواد ته ستنول کیږي. په ځانګړي ډول ښځې، د پخواني حکومت او امنیتي ځواکونو سره تړلي کسان، د مدني ټولنې فعالان او خبریالان چې په بیرته ستنېدو له ګڼو ګواښونو سره مخ دي. حماس پر اسرائیلو د نړیوال فشار غوښتنه وکړه. د حماس ډلې د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې پر اسرائیلو فشارونه زیات کړي. دغه غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې د اوربند د دویم پړاو په اړه خبرې اترې روانې دي. د حماس مشرانو ویلي چې اسرائیل د پر غزې بریدونه ودروي او د پولې په پرانیستلو سره د غزې ته د نورو مرستو د ننوتلو اجازه ورکړي. دغه غوښتنه داسې مهال کېږي چې د اسرائیل حکومت اعلان کړی چې د ډونالډ ټرمپ له لوري د وړاندې شوي 20 مادهیز اوربند تړون راتلونکي او لا پیچلي پړاو ته د تګ لپاره چمتو دی. اسرائیل همداراز له حماس غوښتي چې د وروستي یرغملي مړی دوی ته وسپاري. امریکا له پاکستان سره 1.25 میلیارډ ډالر مرسته کوي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د امریکا سفارت خبر ورکړ چې دغه مرسته به په بلوچستان کې د اقتصادي پروژو لپاره یو مهم پړاو پرانیزي او د سیمې خلکو ته به د پرمختګ تازه فرصتونه برابر کړي. د امریکا سفارت پر ایکس باندې دغه سفارت شرزدفیری نټالی بیګر یو لاند ویډیو پیغام خپور کړی. نوموړي په یاد پیغام کې ویلي دغه مالی مرسته به د بلوچستان اقتصادي پیاوړتیا په لور یو مثبت ګام او دواړو هیوادونو ته به نوې سوداګریزې دروازې پرانیزي. د یاد سفارت په وینا دغه پلان د هغه پرمختیایي پروژو ملاتړ کوي چې موخه په بلوچستان کې د بنسټیزو پروژو ښه والی، د کاروباریانو پراختیا او د سیمې د خلکو لپاره د کار زمینې رامنځته کول دي. امریکایي چارواکي وایي چې دغه اقدام د دواړو هیوادونو اقتصادي اړیکې نورې هم ټینګ او پراخوي او په اوږدمهال کې به د پاکستان په وروسته پاتو سیمو کې د پانګونې کچه لوړه کړي. پوتین د اوکراین سره د جګړې پر دوام ټینګار وکړ. د روسیې ولسمشر د سې شنبې په ورځ ویل چې مسکو به په اوکراین کې خپلو پوځي عملیاتو ته تر هغه دوام ورکړي چې د دغو عملیاتو ټول هدفونه په بشپړ ډول نه وي ترلاسه شوي. ولادیمیر پوتین دا خبرې د مدني ټولنې او بشري حقونو د پراختیا د شورا په غونډه کې وکړي او ویل چې عملیات به تر هغه مهاله ادامه لري چې یو منطقي پایلې ته ورسیږي.